د مهمو خبرونو سرټکی د ایران لخوا پر اسرائیلو د برید په اړه د تهران دریځ د ایران لخوا پر اسرائیلو تر بریدو څخه په کابل کې د دغه هیواد سفارت ویلي چې ایران له ځانه د دفاع په خاطر دا کار کړی. موضوع حمله ایران بر اسرائیل مربوط به خود ایرانی همیشه اسلامي امارت پر اسرائیلو د ایران د توغندیز برید ملاتړ کوي. د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت پر اسرائیلو د ایران د اسلامي جمهوریت برید غچ اخیستونکی او توجیه بللی دی. دا چې اسلامي امارت پر اسرائیل باندې د ایران برید موجه ګڼلی دی او د ایران حق ګڼلی دی. په هیواد کې د سیلابونو له امله نږدې شپېتو کسانو ته اوښتې مرګ ژوبله. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په هیواد کې د سیلابونو له امله 33 تنه وژل سوي او 22 نور ټپیان سوي دي. له بده مرغه د سیلابونو رامنځته کېدو له امله 13 کسان شهیدان او 20 کسه زخمیان سوي دي. او ایران پر اسرائیلو د توغندۍ او ډرون برید کړی. یا الله د ایران سپاه پاسداران دغه برید په سوریه کې د دغه هیواد پر کنسولګرۍ د اسرائیلو د برید غچ بللی دی. د لوی او بخونکي خدای په نامه سلامونه وخت مو په خیر. له یو ټلویزیون څخه تر دې مهاله وروستۍ او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د ایران لخوا پر اسرائیلو تر توغندیز برید وروسته په کابل کې د دغه هیواد سفارت اعلان وکړ چې دا برید د ایران حق دی. د ایران سفارت په دې اعلامیه کې لیکلي چې ایران په خپله ژمنه وفا وکړه او د پرلپسې پوځي تیرې په ځواب کې اسرائیل په توغندیو بې پیلوټ الوتکو په نښه کړ. په ورته وخت کې که څه هم اسلامي امارت په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو ځینو کارپوهانو د افغانستان د سرپرست حکومت لپاره د بې پرې تګلارې او سیاسي انډول ساتلو وړاندیز کړی. افغانستان کې د ایران سفارت لخوا پر اسرائیل د هیواد برید ته غبرګون. پر اسرائیل برید څخه وروسته کابل کې د ایران سفارت د دغه برید پر ملاتړ یو اعلامیه خپره کړې ده او دا د خپل هیواد مشروع حق بللی دی. د ایران سفارت ویلي چې ایران پر خپلو ژمنو عمل کړی او د یو مشروع دفاع لپاره په اسرائیل راکټي او ډرون بریدونه یې کړي دي. هغه برید چې د ایران سفارت پر خپل ژمنې عمل کول بللی او پر ایران د اسرائیلي ځواکونو بریدونو پر وړاندې ځواب ورکول یاد کړي دي. تهران د اسرائیل پر وړاندې په خپلې صادقې ژمنې عمل کړی. دا برید د ملي ګټو او ارضي تمامیت له پلوه زموږ مشروع حق دی او د هر ډول تیري پر وړاندې به چوپ پاتې نشو. هغه برید چې د یو شمېر شنونکو په وینا د نړیوالو اصولو خلاف ده او د دغه هیواد سفارت اړوند د افغانستان حکومت باید سیاست ته په پام سره په دې تړاو بې طرفه پاتې شي. موضوع حمله ایران بر اسرائیل مربوط به خود ایرانی همیشه، چون ایران هم دستگاه دیپلماسی قوی داره، هم استخبارات و نظام قوی داره، میتونن بر بنیاد منافع کشورشان بهتر و خوبتر عمل کنند. یو شمېر نور حکومت دغه برید په تړاو په بې طرفه پاتې کېدو ټینګار کوي. هغه برید چې پاکستان، چین، هند او یو شمېر نور هیوادونه د شخړو له ډېرېدو اندېښمن کړي دي. ایران خود اقدار میگیره به خاطر انتقام حمله به اسرائیل صورت گرفت، چون اسرائیل خلاف اصول بین‌المللی و خلاف پروتکل دیپلماتیک و خلاف رعایت عدم مداخله در مسئولیت دیپلماتیک به حساب جزء خاک ایران محسوب میشه در دمشق حمله کرده بود. به خاطر متقابلا به خاطر عزت و حیثیت خود یک حمله را انجام داد. دا په داسې حال کې ده چې د ایران اسلامي جمهوریت په دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د اسرائیل د هوایي برید په ځواب کې تېره شپه د اسرائیل په لور د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. په همدې حال کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیلو باندې د ایران د اسلامي جمهوریت غچ اخیستونکی برید مشروع بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارتویان عبدالقاهر بلخي د ایکس پاڼه باندې ویلي چې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر سفارت د اسرائیلو برید د ټولو ډیپلوماتیکو معیارونو او نړیوالو قوانینو خلاف دی. د وزارتویان همداراز ټینګار کړی چې اسلامي امارت د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د کړکېچ د لا پراخېدو د مخنیوي او د اسرائیلو د بریدونو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
د اسلامي امارت لخوا پر اسرائیل د ایران برید مشروع بلل کېدل. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر خپل ایکس پاڼې په اسرائیل د ایران برید دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی دی. ښاغلي بلخي سوریې پلازمینه دمشق کې د ایران پر سفارت برید د نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف کړنه وبلله. صهیونیستي رژیم د خپلو جنایاتو په دوام د اپریل په لومړۍ نیټه د ټولو ډیپلوماتیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریې پلازمینه دمشق کې د ایران سفارت قنصلي څانګه په نښه کړه چې په ځواب کې د ایران اسلامي جمهوریت تېره شپه مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې د سیمې او نړۍ له نورو هیوادونو هم غوښتل شوي چې د دوی په ټکو د اسرائیل د رژیم د جنایاتو پر وړاندې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. خو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې دا چې اسلامي امارت پر اسرائیل باندې د ایران برید موجه ګڼلی دی او د ایران حق ګڼلی دی. زه فکر کوم چې دا یو اصولي موقف دی. زه فکر کوم چې اکثرت مسلمانان د افغانانو په شمول په دې باور دي چې اسرائیل په دې څو میاشتو کې ډېر زیات تجاوز کړی دی، ډېر زیات خلک یې وژلي دي په غزې او په نور ځای کې، او د ایران پر ضد باندې هم ډېر زیات عملیات کړي دي. هم په ایران کې خلک وژلي دي دننه او هم په سوریه او په نور ځایونو کې ایرانیان وژلي دي. لہذا د ایران اسلامي جمهوریت په سوریه کې پر خپل سفارت د غچ اخیستلو په غبرګون کې تېره شپه د سلګونو راکټونو او ډرون الوتکو په مرسته د اسرائیل پر خاورې بریدونه وکړل. هغه برید چې له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شو. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلین وایي په افات کې د بارانونو سیلابونو له امله 33 تنه مړه او 22 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان محمد جانان سایق وایي په افات کې د وروستي سیلابونو له امله څه باندې 600 د استوګنې کورونه ویجاړ شوي او نږدې 2000 هکټاره کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې ده. په ورته وخت کې ښاغلي سایق ټینګار وکړ چې د نوې میاشتې له پیل راهیسې د کورنۍ او نړیوالو بنسټونو په همکارۍ څه باندې 22,000 اړمنو کورنۍ سره مرستې کړې دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پیښو سره د مبارزې ریاستي ولایتونو د لومړي راپور له مخې له بده مرغه د سیلابونو رامنځته کېدو له امله 33 کسان شهیدان او 20 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګه تقریبا 600 کورونه په کلي او قسمي توګه ویجاړ شوي دي. د وري میاشتې له پیله نه تر اوسه 2851 زیانمنو او بېوزلو کورنیو ته د ملي او نړیوالو مؤسساتو سره په همکاري بیړنۍ مرستې ویشل شوي دي. ایکسپریس ټریبیون رسپانې په یو راپور کې لیکلي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وړاندیز پر بنسټ د سیمهییزې تماس ډلې د جوړولو پلان له ناکامۍ سره مخ شوی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د سیمهییزې ډلې د جوړولو وړاندیز د ملګرو ملتونو د غاڅو یوه برخه وه چې له اسلامي امارت سره په ناسته کې پرې ټینګار شوی او په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو یو پلاوی ډېر ژر کابل ته سفر وکړي او په دې اړه قناعت ورکړي چې د اسلامي امارت حکومت خپلې ژمنې پوره کړي. په دغه راپور کې ټینګار شوی چې د دغه هیواد د اوسني حکومت د ژمنو د نه عملي کولو له امله د افغانستان پرېښودو په افغانستان کې کړکېچ لا پسې زیات کړی او دغه کار د نړیوالې ټولنې لپاره یوه ستونزه ده. ویل کېږي چې د افغانستان په اړه د سیمهییزې تماس ډلې د جوړولو پلان پای ته رسېدلی. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وړاندیز پر بنسټ د سیمهییزې تماس ډلې د جوړولو پلان له ناکامۍ سره مخ شوی. د دوحې د دویم کنفرانس اصلي تمرکز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه وه چې د اسلامي امارت د چارواکو لخوا رد شوه. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د تماس ډلې د جوړولو وړاندیز وکړ چې په دې اړه یې ځانګړې پاملرنه راجذب کړه.
د افغانستان په اړه د سیمه‌ییزې تماس ډلې د جوړولو وړاندیز د ځینو هیوادونو د شاملولو پر سر د اختلاف له امله په دوحه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د یوې لارې د نقشې د جوړولو په هدف له 2 ورځني کنفرانس وروسته وسو. که مدت 3 سال میشه که ما یک زبان مشترک را با جامعه جهانی تا هنوز پیدا نکردیم و در حالت دیفکتو قرار داریم، یعنی به صورت رسمی تا به هیچ یک از کشورها ما را به رسمیت نشناخته و این خودش نشان میده که ما در یک قدمی بنبست قرار داریم و اگه دیپلماسی به بنبست میره باز اونجا بحث تعزیرات مطرح میشه، بحث مداخلات مطرح میشه و بحث ازی مطرح میشه که عدم به رسمیت شناختن دائمی مطرح میشه که در اون صورت نه به سود امارت اسلامی است و نه هم به سود مردم افغانستان و در کل هم به سود جامعه جهانی هم نیست. بنان در مدت 3 سال ما دیدیم که در واقع دیپلماسی ما یا دیپلماسی جهانی که در رابطه با افغانستان قرار داره با بنبست مواجه شده. په دغه راپور کې ویل شوی چې د سیمه‌ییزې ډلې د جوړولو وړاندیز د ملګرو ملتونو د غاڅو یوه برخه و چې له اسلامي امارت سره په ناسته کې پرې ټینګار شوی او په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو یو پلاوی ډېر زر کابل د سفر وکړي او په دې اړه قناعت ورکړي چې د افغانستان سرپرست حکومت د خپلې ژمنې عملي کړي. دخالت‌های کشور همسایه خصوصا پاکستان که نمیخواهد در افغانستان یک صلح و ثبات دائمی باشه و همیشه یکتازی میکنه باعث شده که این پروسه به تعویق بفته، ولی حتمی است که گروه تماس در مورد افغانستان ایجاد میشه و کشورهای منطقه به او سهم بارز می داشته باشه. دغه راپور زیاتوي چې دغه هیواد د اوسنی حکومت د ژمنو د نامعملي کېدو له امله د افغانستان پرېښودل به په افغانستان کې کړکېچ لا پسې زیات کړي او دا د نړیوالې ټولنې لپاره یوه ستونزه ده. د دې ونیول ده چې د دوحې غونډه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د افغانستان له سرپرست حکومت سره د متقابلو تګلارو د نړیوالو مکلفیتونو د رعایت په موخه جوړه شوې وه. د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا هرات ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د څه باندې 10 میلیونه افغانۍ په لګښت 2 دیني مدرسې پرانیستې او ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د پوهنې سرپرست وزیر دغه ښوونځیو د پرانیستلو پر مهال ډاډ ورکړ چې په هیواد کې به د پوهنې د خدمتونو د ښه والي لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې د دغه ښوونځیو د پرانیستلو په مراسمو کې یو شمېر ګډونوال له حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د زده کړو زمینه برابره کړي. د ایران د خراسان ریل پټلۍ عمومي مشر ویلي چې د ایران او نور هیوادونو جنوبي بندرونو ته د خاف هرات ریل پټلۍ له لارې د اوسپنې او کانونو لیږد ممکن دی. ایراني رسنۍ د دغه هیواد د خراسان ریل پټلۍ د عمومي رئیس له قوله ویلي هیله مند دی چې د خاف هرات د اورګاډي کرښې په بشپړېدو سره به په لومړي کال کې 3 میلیونه ټنه توکي او 300,000 مسافر انتقال شي. دغه ایراني چارواکي همدارس هیله مندي څرګنده کړه چې د هرات له روزنک سټیشن څخه د ایران بندرونو ته د اوسپنې د پټلۍ د لیږد او بارولو په پیلېدو سره به د کال په اوږدو کې د اوسپنې د پام وړ اندازه له دغه پټلۍ څخه انتقال شي. باید گفت که پروژه راه آهن خواف یک خط آهن بیرون مرزی بین ایران و افغانستان است که به طول 225 کیلومتر است که شرق ایران به غرب افغانستان وصل میکنه و البته یکی از پروژه های مهم زیربنایی که توسط جمهوری اسلامی ایران و اداره راه آهن افغانستان اداره میشه
و باید گفت که خط راه آهن جدید البته حمل و نقل مسافر و همچنان صادرات و واردات کالا را بین دو کشور بهبود میبخشد. د تخار ولایت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي تیر کال د ادارې څخه باندې 130,000 تذکرې ویشلې دي چې له ډلې 8,000 الکترونیکي او 1,000 کاغذي تذکرې شاملې دي. د تخار ولایت د احصایې او اطلاعاتو مسؤلین هم وایي چې د تخار د مرکز په ګډون د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې اړوند دفترونه فعال دي او نارینه او ښځینه غوښتونکي کولی سي ورسي او خپلې تذکرې واخلي. په همدې حال کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ابعاد په لور پرتو سیمو او ولسوالیو کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پراخ کړي څو د دغه سیمو اوسیدونکي وکولی سي برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي. په فراه ولایت کې د سختو سیلابونو په پایله کې 4 تنه مړه او لسګونه څاروي له منځه تللي دي. د فراه ولایت د پیښ په وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې سخت اورښت د فراه ښار د اوسیدونکو پر مخ لارې او تګ راتګ بند کړی. د فراه ولایت اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې په دغه ولایت کې له سیلاب ځپلو سره بیړنۍ مرستې وکړي. فراه ولایت کې د سلګونو تنو او په لسګونو څارویو وژل کېدل. فراه ولایت کې سیلابونو راوتلو له امله 4 تنه وژل شوي او په لسګونه څاروي تلف شوي دي. فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ کې تېره ورځ 2 ماشومې نجونې چې خپل ژوند یې له لاسه ورکړی، باران سوی سیل راغلی و، 2 ماشومې نجونې اوبه وژلې وې او د هغه رقم نن سهار تقریبا 5 بجې 6 بجې شاوخوا خاک سفید ولسوالۍ کې شترود ولسوالۍ کې د بچباران په غره کې 2 ځوانان وو چې تللي وو غره ته، هلته اوبه شهیدان کړي وو. د دغه ریاست مشر زیاتوي چې د ګیر پاته کسانو ژغورلو لپاره هڅې روانې دي. موږ فراه ولایت کې استقرار کمیټه لرو، انشاءالله هغه آماده ده چې کوم ځای کې کوم مشکل وي هغه مشکل ته رسیدګي پر هغه وخت باندې انشاءالله کوو. ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې په کوم ځای کې مشکل وي موږ انشاءالله ورته آماده یو، په اقدام په ګړي باندې ځان ورسوو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي له حکومت څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. خواستم از مردم این است که دست به دست برادر مسلمان خود بده، همکاری کنه، به خاطر سولرها شکسته و خراب شده کمک کنه. از امارات هم خواهش همینه که با مردم کمک کنه به خاطر کم هزینه و کمتر بشه، به خاطر تاوان جلوگیری بشه. ما هیله د چارواکو څخه دا ده چې هغه منطقو لکه پورچمن او بکوا او بعض سیمې دي چې حتی د موټرو د سایکلو د دې لارې نشته، د هوایي کومکونه ورته ورسوي ژر تر ژره. د یادونه وړ ده چې له کلونو وچکالۍ وروسته سږکال د هېواد ډېری ولایتونه د بارانونو شاهد دي چې له امله یې په لسګونه کسان او څاروي وژل شوي دي. د ایران انقلابي ګارد تېره شپه پر اسرائیلو 200 توغندي وتوغول چې دغه بریدونه له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي. په دې اړه نور جزئیات په دې خبري کڅوړه کې. ایران تېره شپه پر اسرائیلو باندې د بې پیلوټ الوتکو او توغندۍ بریدونه وکړل. سپاهي پاسداران پر اسرائیلو 200 راکټونه توغولي دي. د اسلامي انقلابي ګارد قوي اردو د اعلامیې له مخې چې د اسلامي جمهوریت د رسمي خبري اژانس لخوا خبره شوې، پکې د اسرائیلو پر لور د څو توغندۍ او بې پیلوټ الوتکو د ویشتلو او توغولو خبره شوې. د سپاهي پاسداران په خبرپاڼه کې راغلي چې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز محمد باقری وایي د سپاهي پاسداران هوایي ځواک په اشغال شوو سیمو کې په لسګونو توغندۍ او بې پیلوټ الوتکې په نښه کړي دي. ښاغلي باقری دا هم ویل چې ایران د سویس د سفارت له لارې امریکا ته پیغام استولی چې امریکا پر ایران د اسرائیلو په احتمالي برید کې برخه واخلي په سیمه کې د امریکا ډېر به امنیت ونه لري. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویل ایران د دې وړتیا لري چې پر اسرائیلو 10 چنده لوی برید وکړي، خو دا کار نه دی کړی او د اسرائیلو پر آبادۍ او اقتصادي مرکزونو یې له بریدونو ډډه کړې ده. اسرائیلو په سلګونه بې پیلوټ الوتکې او کروز او بلاسټیک توغندۍ سره چې په تیرو 45 کلونو کې د دوه هیوادونو ترمنځ لومړی مستقیمه ناسته وه
سره مخ شو. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پر اسرائیل د برید په اړه یو پیغام خپور کړی، ویلي دي چې د تیری کوونکو سزا چې د ایران د مشروط صادقانه ژمنه و پوره شوې ده او که اسرائیل یا د غیم ملاتړي بې پروايي وکړي سزا به ترلاسه کړي. په این حال کې د سپاهي پاسداران د قدس قومندان حسین سلامی د ایران له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل دغه توغندي د صهیونیست رژیم په ژورو کې دقیق هدفونه په نښه کړي دي. هغه زیاته کړه موږ یو نوې معادله جوړه کړې ده چې اوس که اسرائیل زموږ پر ګټو، زموږ پر شتمنۍ او زموږ پر شخصیتونو برید وکړي، موږ به د ایران له سرچینو څخه په نښه کړو. د ایران د سپاهي پاسداران قومندان د دغه برید په اړه چې داعود صادق په نوم یادېږي ویل بې پیلوټ الوتکې کروز او بلاستیک توغندي توانېدلې چې د امریکا او فرانسې او د صهیونیست رژیم د هوایي دفاع ائتلاف لږ اغېزمن کړي. هغه زیاته کړه د عملیاتو ساحه دغه وړتیاو پورې محدوده وه چې اسرائیل د اسلامي جمهوریت پر سفارت د برید لپاره کارولي وه. ښاغلي سلامي خبرداری ورکړ که اسرائیل کوم عکس العمل وښيي د ایران غبرګون به ډیر سخت وي. خو د ایران ولسمشر د برید په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ د 14 بریدګرو د برید په وړاندې غبرګون او مشروع دفاع بللې ده. ښاغلي رئیسي په خپل پیغام کې ویلي چې ایران په تیرو 10 ورځو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بې کفایتۍ خطرونو ته د پام اړولو لپاره له ټولو سیمهییزو او نړیوالو وسایلو او امکاناتو کار اخیستی، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د متحده ایالاتو تر نفوذ لاندې ده او په دې برخه کې کوم کار نه دی کړی. له دې ټولو سره اسرائیل د دغه هیواد په خاوره کې د څو توغندۍ د شنډولو خبر ورکړی. له دې وروسته اسرائیل بیړنۍ امنیتي غونډه وکړه او د اسرائیلي پوځ ویان وویل چې 99% توغندي هدف ته رسیدو مخکې شنډ کړای سول، خو هغه تایید کړ چې یو توغندۍ پر یوې هوایي اډې لګېدلې او پوځ ته یې لږ زیان اړولی دی. د اسرائیل په وینا امریکایي، فرانسوي، برټانوي او د اردن پوځي الوتکې د ایران د بې پیلوټ الوتکو او توغندۍ په شنډولو کې لاس لري. خو د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د ایران د بې پیلوټ الوتکې د برید په غبرګون کې د امریکا له لوړپوړو چارواکو سره بیړنۍ امنیتي غونډه وکړه. په دې کتنه کې ښاغلي بایډن په سیمه کې د اسرائیلو د ګټو د دفاع ډاډ ورکړ، خو ویل چې د سې شنبې په شپه د اسرائیلو په اهدافو د ایران له توغندیو برید وروسته به له اسرائیلو سره په پوځي برید کې برخه وانخلي. د امریکا ولسمشر د دغه بریدونو د غندلو پر مهال ویلي چې دی به د جیوه غړو هیوادونو له مشرانو سره وګوري څو ایران ته د ځواب ویلو لپاره یوې ګډې ډیپلوماټیکې پایلې ته ورسیږي. د سپینې ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې جو بایډن زیاته کړې چې دی به د اسرائیلو له مشرانو سره تماس ته دوام ورکړي. په همدې حال کې اکسوس د سپینې ماڼۍ د یو لوړپوړي چارواکي له قوله ویلي چې جو بایډن له بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې پر اسرائیلو د ایران له توغندیز او ډرون برید وروسته ویلي چې امریکا به پر ایران د اسرائیلو په احتمالي برید کې برخه وانخلي. د امریکا او اسرائیلو د دفاع وزیرانو د شنبې په شپه په اسرائیلو د ایران د هوایي برید نه څو ساعته وروسته خبرو ته دوام ورکړ. لوی ډاسټن له خپل اسرائیلي سیال څخه غوښتي چې د ایران له هر ډول احتمالي ځواب وړاندې واشنگټن ته د خپل پلان په اړه معلومات ورکړي. له غبرګون وروسته د برټانیې لومړي وزیر ریشي سوناک په یو اعلامیه کې پر اسرائیلو د ایران هوایي برید په کلکه غندلی. ښاغلي سوناک په دې اعلامیه کې لیکلي ایران یو ځل بیا وښودله چې په خپل انګړ کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو هوډ لري. برټانیا د خپلو سیمهییزو ملګرو لکه اردن او عراق سره هم د اسرائیلو د امنیت ملاتړ ته چمتو دی. ښاغلي سوناک تایید کړ چې دا هیواد له خپلو متحدینو سره یو ځای په سیمه کې د وضعیت د ثبات لپاره په بیړنۍ توګه هڅه کوي ترڅو د جګړې نورو پراخېدو مخه ونیسي. هغه لیکلي هیڅوک نه غواړي چې نورې وینې وبهیږي. په همدې حال کې په اسرائیلو د ایران د برید په اړه د جو بایډن له غبرګون وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې که امریکا په دې برخه کې غبرګون وښیي، په دې برخه کې به د ایران بشپړ ملاتړ وکړي. او په پای کې له خپلو ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه مننې. زموږ روان خبري ټولګه همدلته پای ته ورسېده. تر بیا د خدای په امان.